خدایز د مسافر لالې به څنګه وي، خدایز د مسافر لالې به څنګه وي، سر کړمه بهر باران ته وګورم. زه خو د چا خوب ګوته لیدی نشم، څنګ په وینو سور انسان ته وګورم. السلام علیکم مینوالو، زه یم ستاسو ورور سیار احمد همدرد. نن تاسو سره یو څو کلامونه پیش کوم. یو مسافر بچی ته یو مور د شاعرۍ په لیکه کې فریاد کوي، او د هغې مور فریاد چې دی هغه تاسو ته زه وړاندې کوم. مسافر بچی ته مور وایي ستا جدایۍ کې په مونږ ګران وختونه نه تېرېږي، ستا جدایۍ کې په مونږ ګران وختونه نه تېرېږي، بچیه څنګه یې او څنګه مسافري تېرېږي. زویه منم زویه منمه چې په تا هم تکلیفونه ډېر دي، څه وکړم دلته دې په پلار باندې قرضونه ډېر دي، ستا جدایۍ کې مې د زړه په سر زخمونه ډېر دي، او ځکه مې کړې درپسې زویه ویرونه ډېر دي. د مسافرو غم کې ګله مې ځیګر خوږېږي، بچیه څنګه یې او څنګه مسافري تېرېږي. دلته ساړه دي او نرۍ نرۍ باران ورېږي، کور د کری دی په مونږ چت لکه اسمان ورېږي، چېرته ترې لاړ شو په هر ګوټ کې په یو شان ورېږي، ورسره سم بچیه ستا غم د هجران ورېږي. نو دومره کور جوړ که چې زمونږ پکې سر پټېږي، بچیه څنګه یې او څنګه مسافري تېرېږي. بچیه کور کې به دې څومره مسخرې کولې، په چای روټۍ کې به دې هم څومره نخرې کولې، په ماشومانو به دې هم کله غوسې کولې، او بېګا مې ستا پلار ته خو ستا د ژوند کیسې کولې. نو ستا د راتلو لار ته مې هر وخت نظر تاویږي، بچیه څنګه یې او څنګه مسافري تېرېږي. څومره ګلونه ځوانان تل مسافرو خوړل، د کور او کلي نه پناه دي مجبورو وخوړل، په سرو غرمو کې ویلې کېږي مزدورو وخوړل، د خویندورونو غم کې تلې بېوسو وخوړل. د مسافرو میندې تل په هر اختر جړېږي، بچیه څنګه یې او څنګه مسافري تېرېږي. ستا خویندې ستا په انتظار دي چې جوړې به راوړي، چا له نکریزې او بنګړي د لاس کړې به راوړي، د ماشومانو پکې هم یو څو غږرې به راوړي، او ښکلې پیشن به کوو مونږ له پړې به راوړي. نو ستا خویندې هم راته بچیه اوس په کور زړېږي، بچیه څنګه یې او څنګه مسافري تېرېږي. بچیه کلي کې یو غم اوش اعلان کېږي، د مسافر داجي وفات شو های سوران کېږي، نو پلار له راتلی نشي زړه چاودې بې ارمان کېږي، ورسره کښېنه زویه څنګه بې ګزران کېږي. نو دلته بابا وفات دی هلته یې کفیل کارېږي، بچیه څنګه یې او څنګه مسافري تېرېږي. نو بچیه زه ډېره یریږم چرې دا ونه شي، هسې نه ته راځې زه مړه یمه غوغا ونه شي، په خالي کور کې درته ګوله بیا جړا ونه شي، او ستا ارمانونه قتل نه شي واویلا ونه شي. نو دغه سوچونه راته هر وخت په سر تاویږي، بچیه څنګه یې او څنګه مسافري تېرېږي. سیاره وجاړم چې داسې زندګي وینم، سیاره وجاړم چې داسې زندګي وینمه، په کم عمرۍ کې زړه زړه ځواني وینمه، نو څوک په دوبۍ عمان پراته څوک په سعودي وینمه، او بې وخته سپین ویښته پراته په تندي وینم. نو تا دې خدای ګل کي زویه تا پسې مې زړه دویږي، بچیه څنګه یې او څنګه مسافري تېرېږي. ستا جدایۍ کې په مونږ ګران وختونه نه تېرېږي، بچیه څنګه یې او څنګه مسافري تېرېږي. اوس مسافر بچی مور ته جواب ورکوي، مور ته تسلي ورکوي، او هغه ورته وایي چې مورې زه ښه یم، ډېره ښه مسافري تېرېږي، او زه سوچ کوم مور په تا باندې به څه تېرېږي. نو مورې زه ښه یم، په ما پسې جړا مه کوه، د مسافرو والله مل وي هېڅ سودا مه کوه، الله دې خیر کي اخر در بشم پروا مه کوه، او د آخرت کوه غمونه د دنیا مه کوه. نو مورې چې روغه په صحت یې ژوند به ښه تېرېږي، زه سوچ کوم مور په
پتا باندې د مسافرو ماښامونه لږ ساړه ساړه وي د مسافرو ماښامونه لږ ساړه ساړه وي روټۍ ته یې زړه نه کېږي داسې څه ماړه ماړه وي او نوې راغلې چې ملګري وي ړانده کاڼه وي او د ناچارۍ په دار ختلي وي په زړه داغلي د ریالونو درهمونو نه څه نه جوړېږي زه سوچ کوم مور په تا باندې به څه تېرېږي نو موږ ملګري د یو بل سره ماښام تېروو په ګپو شپو کې د ځان نه هیل او کام هېروو د دې ناترسه زمانې په دام کې ځان ګیروو هر لحظه لکه مرغۍ په تار کې ځان تېروو نو ورځې هفتې میاشتې کلونو کې مو زړه کړېږي زه سوچ کوم مور په تا باندې به څه تېرېږي نو موږ مسافر خوبونه نه وینو خوبونه کوو نه خفه کېږو نه یو بل سره جنګونه کوو اکثر اختر کې په ډېرو ملاقاتونه کوو او موږ د یو بل ښه په نره خدمتونه کوو مورې د خویندو غم د زړه نه زما نه کوزېږي زه سوچ کوم مور په تا باندې به څه تېرېږي نو اول به مورې ختمومه د بابا قرضونه دویم به د مور د زړه نه کوز کړمه دا نور غمونه نو بیا به د کور د جوړولو زه کوم سوچونه نو هر څه چې کېږي نو د مور په دعاګانو کېږي زه سوچ کومه مور په تا باندې به څه تېرېږي د دې دنیا نیمګړې ژوند باندې نازېږي ولې د دې دنیا نیمګړې ژوند باندې نازېږي ولې دومره ناترسه ارضي ژوند ته خوشحالېږي ولې د مور او پلار او د بچو نه جدا کېږي ولې خواره قسمته په دنیا باندې خرڅېږي ولې د دې دنیا نیمګړې ژوند باندې نازېږي ولې دومره ناترسه ارضي ژوند ته خوشحالېږي ولې د مور او پلار او د بچو نه جدا کېږي ولې نو خواره قسمته په دنیا باندې خرڅېږي ولې نو سیار همدرد وایم په دې کې عقل نه چلیږي زه سوچ کوم مور په تا باندې به څه تېرېږي زه سوچ کوم مور په تا باندې به څه تېرېږي